ورسره د شکریې څنګه چې زمونږ د علماو و مشرانو وفرمایل دا یوم تشکر دی او هر ځای د دغې ازادۍ او د جشن ازادۍ آواز په دې ملک نن پورته کېږي نو د طالبانو زمونږ دا یو سوچ وکړو چې موږ د په خپله د اداره کې او خانقاه کې هم د مدرسې او د خانقاه د طالبانو یو محفل او مجلس وکړو چې په هغې کې موږ هم دا شکریه او دا ورځ مناو کړو ما ورته بیا اجازت ورکړو ما ورته دا خو زموږ دپاره خوشحالۍ خبره ده خو زما په خیال ما د جشن ازادۍ په ځای باندې دا نوم ورله بدل کړئ یوم الوطني نوم وله کېدی دا عرب هم دغه شان کوي هغه هم او د دې ذوالحجې په آخر کې هلته کې غټ غټ پلیکسونه لګولي یوم الوطني او دا یې لیکلي چې ځای په ځای باندې چې دا معزک یا وطن دا معزک یا وطن ستا عزت نورم سیواوي همیشه دی وي ای وطنه او انت لنا دارنا ته زمونږ دپاره کور یې زمونږ دا قسمه نارې لیکلي نو ما یوم الوطني نوم وله کېږدئ چې دا زمونږ د وطن ورځ ده نو په هغې کې یو خوشحالي هم راله او زمونږ استاد دی مولانا محمد امین دوست صاحب چې هغه یو عجیبه خبره کړې وه موږ ته په درس کې وې موږ د جشن قایل نه یو موږ د میشن قایل یو چې جشن وي نو جشن خو جشن وشي جشنونه کېږي خو چې میشن ورپسې نه نو هغه هېڅ معنا نه لري نو جشن ابو جهل د جشن په اراده راغلی او د بدر موقع الله تعالی مسلمانانو ته ورکړه نو میشن د مسلمانانو وګرځېد نو جشن په ځای باندې د میشن سوچ پکار دی بیا دا موږ چې دا ورځ مناوو د تشکر په لحاظ باندې او ما سره نن څه ملګري میلاو شوي دا خو داسې کول پکار دي چې په دې ملک کې علما خاص کر زموږ د علاقه کې د علماو یو جوړ کېږي او د مخکې نه او موږ په دې ضلع کې یو غټه اجتماع کوو ما یو دا هم ښه خبره ده بلکې هره مدرسه کې اداره کې چې داسې یو خبره شروع شي نن موږ د مفتی نصیر صاحب د مدرسه کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې چې کومه مدرسه ده په هغې کې باقاعده پرچم کشایي وکړه ما موږ به ګوره هر یو کار چې موږ کوو په یو نیت یې کوو نبی علیه صلات وسلام د جهاد په موقع یو جنډه منتخب کړې ده نن دا جنډه ده نو دا زموږ د دې ملک یو نښه ده موږ دا اوچته کړه ټولې دنیا ته مو وښوله چې د دې ملک خواخوږي ګورې علما طلبا هم دي او بلکې د ټولو نه سیوا دی خو دا خو جدا خبره ده چې اوس مو څوک نه مني وایي نه دی داسې دی او دی نه وایي څه خو موږ څه کوو دا دی چې څنګه ووایې که موږ ډېر شور وکړو ډېرې خبرې وکړو عمل پکار دی الله دې دې ملک لا ترقي ورکړي د دې ملک په ترقۍ کې د الله نور او اضافه وفرمایي او ملک په موږ باندې ملک دی قوم په موږ باندې موږ قوم یو او موږ د ملک افراد یو چې موږ د دې ملک خواخوږي شو تاسو وکتل د دې ځوانانو ما خو وجړل ما وګوره دا د یو خاموشه سبق ورکو پښتون مو لاړ دی پنجابی ما خو نورو ته ونه کتل سندی به بلوچی به هغوی ځان له غږېدل او په دشمن په شکل کې زموږ یو طالب علم دا ورته خوله چې که تاسو باندې دشمن راشي نو تاسو چې ځان له نو هېڅ به ترې جوړه نه شي خو چې کله هغه یو موټی شو دشمن بیا څه کار دی چې په موږ راځي یو مسلمان سره یو داسې جذبه ده د ایمان چې هغه په دنیا کې بل مذهب کې او بل قوم سره نشته دا دی د میجر عزیز بټي شهید وی دا قرباني څوک ورکول املا سره بم وتړه او لاندې شه دغه ته ټینک ته لاندې شه هغه هر څه یې وله داسې کړل هندوله به څومره غیرت ورکوي چې ته مړ شه نو ورته به څه وایي چې چېرته به دی بیا به ورته څه وایي چې چېرته به دی دا خو نشي ویلی چې هندوله ایمان ورکه که نه ایمان خو نه نشي ورکول او غیرت خو د ایمان نوم دی ایمان د غیرت نوم دی دا یو مسلمان سره د جذبه
خوږ د ماته ملک زما خوږ د کل جهانه زه به زنګ په جنګ د کام زه چې شمه ځوان. هر یو ماشوم دی دا جذبه لري. دا زمونږ ملک دی، په دې کې به مونږ دا زمونږ ملک دی. د پاکستان جوړ شو، ورپسې فوراً د کشمیر مسله راله. او دی وایي مشران چې کوم وي پکې هغه یې دې ووایي چې تاریخ څوک ګوري هغه یې دې ووایي چې د کوم ځای نه خلک تللي. د ترنګزو د حاجي صاحب رحمت الله علیه د خانقاه نه یو پوج روان شو او هغه ټول کشمیر ته لړل، اول ته وجنګېدل. دې د باکر سره مقبره ده، پکې د یو صوفي شیخ د قادریې مبارکې شیخان خښ دي، دی په کشمیر کې شهیدان شوي دي. زمونږ د پوج هم ډیوټي ده، زمونږ د پولیسو هم ډیوټي ده، خو ګورې زمونږ عوامو کې هم یو جذبه ده. هغه چې جهاد یې راوغورځو، چې جهاد یې راوغورځو، په هغې کې اهل کارو کې الحمدلله تحدیث بن نعمت و همداسې خلک وو چې هغوی خانقاه سره منسلک وو. هغوی په کمپیوټر باندې دغه پروګرام جوړ کړه. دا جذبه د ایمان غواړي. موږ وو دا تاسو تر دې یاده مه کوئ چې بس یو پروګرام جوړ کړئ، حکومت ته شو کوئ، دوره خرچه راله، هلته جو ډېر ښایسته پروګرام شو، خلکو پکې ډېرې تاڼې ووالې. او د سره هغه صدر د مجلس د صدر چې نو هغه ته هم پته ني، هغه ته هم پته ني چې دا څه وایي او څه نه وایي. اوس زه ګیلمن یم، زه خو د خپل هرې طبقې د دغه نه ګیلمن یم، د افسرانو نه. نن موږ تلو په صوابه کې یو رشو خلک سیند ته روانو، خو موږ ورته سیند کې هم بله هلکان ډېره کړي، موږ ورته وي ګشتونه کوئ، راولئ یې د علماو یو پروګرام هنډ کې ورته جوړ کړی. دنیا روانه وه، کونډ پارک ته روانه، هر چېرته چې تلل. ما که چېرې زما د مفتي صاحب دې سره واده نه وه او هغه زما ته ویلي چې خیر دی لکه نه راځې نو مه راځه، نو زه دې چوک کې ما ودرېدم او اعلان مې کو چې راجمه شئ وروڼو دلته کې ما زموږ کاري صاحب دې دی پسې مې سوال جواب کړی. جلسه مړه زموږ د کوره ده، خو چې د دوه درېو مدرسو طالبان راجمع کړو، قسم نه که چوک کې بیا ځایي، چوک کې به بیا کوم ځای کې ځای مومې. خو هغه ما اوس هلته ځم ګنې ما دا چې دلته کې ما دا جلسه جوړه کړو او بس ټرکونه ودرو او ورته وو چې راځئ چې دې دا جشن وکړو. جشن دې ته ویلی شي چې تاسو د حقیقت نه خبر کړو چې د دې ملک مقصد څه دی، دا ملک څنګه دی. او هغه ځوان او هغه زلمی چې هغه د ملک خواخوږی وي، یقین وکړئ که هغه ملک سره غداري وکړي. د ټولو نه ډېر خواخوږی به هغه انسان وي چې هغه سره د قوم او د ملک قدر او قیمت وي. زمونږ ورور تاسو ته ووایي دوبای ده، دوبای خو دا یو سیاحینو ځای دی، یو اسلامي ملک دی، خو دا ده چې هلته سعودي عرب دی. د سږ کال په دې سفر کې ما بیعتونه کړي دي، بله خلک به راتلل بیعت کوو، یا پښتانو چا به ورته ویلي یا به هسې د هندوستان پکې څو علماو مو. خو ما کله یو دې ځای بیعت کړی دی، بل مې د دې بورجای شاته کړی دی چې دلته مې بیعت کړی دی، نو بیا مې پیزار کې ولا لطیفه باندې ګوته ایښودله. بل نه مې بل ځای بیعت ورکړی دی، بل ته مې ویلي دي بلډینګ ته راشه، خو اکثر به هغوی وي موږ مسجد نبوي شریف کې یا مکه معظمه کې حرم شریف کې بیعت کوو. نو کړی مې دی، خو ډېر په څه پټ پټوني مې کړی دی، نو ډېره ګرانه وه. دلته چې رالم نو ساه مې واغوسته. ټیک شه هغه زمونږ خوږ ملک دی، زمونږ باندې څومره ګران دی، خو ګورې د خپل ملک د دې ازادۍ، د دې منبر او د محراب د ازادۍ په شان په دنیا کې بل مثال نشته. او دا زمونږ د علماو ذمه داري ده چې د دې حق ادا کړي، او الحمدلله حق علماء حق ادا کوي، علماء حق صحیح حق ادا کوي. هر چا نه مخکې دي، الحمدلله په هر څه کې مخکې دي. د دې ملک د هر څه دپاره املا تړلې ده. خبره نوره نه اوږدوم چې څه وویلی شو هغه ډېر کافي و او هر څه دپاره برابر و. او دې ملک کې د الله د هرې پاټۍ دا جذبه جوړه کړي چې هغه یې د دې ملک خواخوږي شي چې دا ملک زمونږ ملک دی. سیاسي اختلافات هغه تر دې حده پورې چې ستا دا کار ټیک نه دی، نه د دې لپاره نه چې بس ته د ملک دشمن یې، ټول د ملک خواخوږي دي او ټول مسلمانان دي او الله دې ټول یو کړي. دا خو بلکل دا چې زمونږ د دې پروګرام تیاري سوه بېګا ماسخوتن یې راته وویې سبا به پروګرام وکړو. ما دومره مختصر وخت کې به څه کوئ، خو دا بس ښه وه. دغه لږ وخت کې دا ملګري هم راجمع شو، طالبان خوشحاله شو او دی خو خوشحالېږي چې سبق هم قضا شي نو خوشحاله شي. خو دا ښه وه، دواړه خبرې وشوې او خوشحالي هم ده، فتحه هم دا زمونږ فتحه وه، په دې ورځ باندې فتحه راغلې وه. دی تاسو ته ووایي دا فتحه و، لویه فتحه، عظیمه فتحه وه. په رمضان شریف کې هغه ورځو کې اګست په رمضان کې راتلو او رمضان په اګست کې راتلو، دکه ورځې وې. اوس دغه خوشحالي زمونږ دپاره دا ده چې مونږ عملي شکل کې خوشحالي اختیار کړو.
او د عمل په شکل کې. مدرسه چې ده دا هم دا ملک شته نو ځکه مدرسه ده. خانقاه چې ده نو دا ملک شته نو ځکه خانقاه ده. یو بله اداره ده دا ملک شته ځکه یو بله اداره شته. خدا نه خواسته چې د ملک وجود نه نو بیا به دې کې څه پاتې شي. نه زه الله کولی شم، نه تاسو سبق ویلی شئ، نه موږ درته سبق خولی شو. دې ملک سره دی الله زمونږ ستاسو کامل هم دکه شان محبت نصیب کړي او په کار هم دا په نظم و نثر کې چې دا نوجوانان هم دکه شان د خپل ملک صفات کوي او د دې ملک په موږ باندې ډېر لوی حق دی. د خاورې په موږ ډېر حق دی، ډېر لوی حق دی په موږ باندې. او هر ځوان هر زلمی الحمدلله د دې تحفظ دپاره تیار دی او زمونږ دا نشان دی. مونږ د دې ملک یو که مونږ ته بل دی کې ډېر ښه سهولت میلاویږي خو د خپل ملک په شان نشي کېدی. د خپل ملک هر یو شی ښه دی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی د انسان د سعادتونو نه یو سعادت دا مقرر کړی دی چې یو انسان له په خپل کور کلي او په ملک کې حلال رزق ورکړي. دا مسافر غریبانان تاسو تپوس نه کړی، هغوی ته دومره زیات درد محسوسیږي په هره خبره باندې، خو دا د مجبورۍ نه بهر تللی دي. الله دې د هغې مسافرو زموږ د ملک د ټولو مزدورکارو د ټولو خلکو په رزق کې برکت هم واچوي او الله دې ستاسو دا راتلل او زموږ د طالبانو دا ناسته او دا ویل د دې علماو دا ټول دې الله رب العزت د دې ملک د شکریې په شکل کې قبول او منظور کړي. بس هم په دغه خبرو باندې اکتفا کوم او الله دې وکړي چې زموږ دا مجلس د دې ملک د افسران بالا او د وزیرانو د حکومت دپاره یو داسې پیغام شي چې هغه ووایي چې واقعي په مدرسو او خانقاهونو کې د طالبانو په زړه کې هغه جذبه پرته ده کم چې په باډرو باندې د فوجیانو په زړه کې پرته ده. الحمدلله هغه جذبه زمونږ په زړونو کې د طالبانو پرته ده کومه چې په باډرو باندې د فوجیانو په زړه کې پرته ده او په هیڅ صورت باندې د دوی په جذبه کې څه کمی نشته. خو د هر چا خپل کار دی. د دوی دا کار دی چې سبق وایي، د هغوی دا کار دی چې په باډرو دي. موږ له نه دي په کار چې د هغوی د لاسو نه ټوپک واخلو په باډرو درېږو. د هغوی هغه کار دی، زموږ دا کار دی. زمونږ کابر چې کوم سیاست کوي د هغوی دغه کار دی. که هغوی مدرسو ته راشي سیاست میدان خالی کېږي. که زمونږ ټول علما هغوی د سیاست میدان ته ورشي نو زمونږ دلته کې د تربیت مراکز هغه خالی کېږي. ختم نبوت ځان له یو محاذ دی الحمدلله. او موږ د دلته نه دا پیغام ورکو چې د ختم نبوت کار څومره هم په دې ملک کې قوت وموندو دا د دې ملک د بالادستی او د دې ملک د ترقۍ او د دې ملک د تحفظ دپاره لومبنۍ او بنیادي خبره ده. خدا نه خواسته که داسې نه وي نو هېڅ نشته. ملک بیا چېرته پاتې کېږي؟ دا ملک خو په دغه صورت کې پاتې شوی دی. نو الله دې وکړي چې دغه ټول مراکز او محاذونه دا دې الله هم دکه شان آباد، شادباد، خادباد او زنده‌باد لري. دعا وکړئ ورونو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله خاتمهم بالخير وبالإيمان کې عقاید مو په اسلام مضبوط کې. زمونږ دا خاوره چې رب کریم مونږ په دې کې پیدا شوي یو، زمونږ مشران په دې کې پیدا شوي دي، پړ په پړ نسلونه یا الله مونږ په دې کې پیدا شوي یو. نو یا الله مونږ په دې کې بیا لوی شوي لوبېدلي یو. د دې خاورې تحفظ وفرمایه، حفاظت وفرمایه او د هر قسمه بلا او مصیبت او آفت نه، هم د سماوي نه او هم د زمینی مصایبو نه او د مشکلاتو نه او د حادثاتو نه او رب کریمه د هر قسمه سازشونو د خلکو نه یا الله محفوظ او بچو ساتلی کې. که هغه کافران دي، که هغه قادیانان دي، که هغه د ملک نور دشمنان دي، الله د هغوی هغه شر او فساد دفع کې او د دې ملک حفاظت وفرمایه. د دې ملک کې چې څومره ادارې دي، که مدارس دي، که مساجد دي، معاهد دي، خانقاهونه دي، که سکولونه دي، کالجونه دي، یونیورسټۍ دي، که تعلیمي ادارې دي او که د روزګار مراکز دي، یا الله د هغه ټولو حفاظت وفرمایه. الله زمونږ څومره طالبان دي دی عالمان کې، زمونږ څومره علما دي همدغه شانې تر او تازه لري او د هغوی په علومو کې نور هم برکت واچوي. یا الله څومره زمونږ رونه دوستان هغوی راغلي دي، احباب راغلي دي، په دې مختصر وخت کې په دې مجلس کې شریک شو. د هغوی جولی هم د خیر نه ډکې کې، کارونه برابر کې، که چا باندې قرضونه وي قرضونه یې ادا کې، که د چا اولاد نه وي اولاد وله ورکې،
که د چا کورونه نه وي زمونږ په دې ملک کې مونږ له یا الله لوی لوی کورونه بیا راکې او خیر او برکت والا زندگی مناسب کې د شر فساد نه مو وساتې زمونږ مشران اکابر غریق الرحمت کې او چا چې زمونږ د دې ملک دپاره کومو اکابرو او کومو خلکو که عوام دي او که خواص دي قربانۍ ورکړي دي یا الله د هغوی د قربانو هغه برکات او اثرات د هغوی په خاندانونو په دې ملک باندې د ترقۍ د کامیابۍ او د خیر او د خوشحالو په شکل کې کېږدي او زمونږ د ټولو حافظ ناصر او معین مددگار شي چې په حج کې حجاجو څومره دعاګانې د ملک ته او د عالم اسلام ته کړي دي هغه قبول او منظورې کې زمونږ په حال باندې رحم وفرمایي د سماوي آفتونو نه مو بچ کې دا په څاروو چې کومه بیماري او دا کوم آفت راغلی دی یا الله دا آفت او مصیبت او دا بیماری د څاروو نه هم لرې کې په انسانانو کې څوک بیماران دي هغوی له هم صحت ورکې څوک چې څه قسمه مشکل کې ګیر دي مشکل حل کې حاجت پوره کې پریشانی ختم کې اللهم سهل علينا وعلى اولادنا وعلى احبابنا كل صعب بحرمة سید الابرار کومو زمونږ احبابو خصوصا د دې خانقاه شریف د نگرانانو استادانو صاحبانو او د مدرسې استادان صاحبان را جمع کړي دي او دوی کوشش کړو په دې لږ وخت کې طالبان او عوامو ته پیغام ورکړو الله د دوی مو جزای خیر ولا ورکړي او د دوی دا سای قبول او منظور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.